د کلیوالو 12 کلنه دښمني چې 10 تنه پکې مړه او ټپیان شوي وو، نن یې سوله وشوه. د ولایتي شورا لخوا مرکز اړوند کرنجاوي د سیمې اوسیدونکو هغه دښمني چې کابو 12 کاله یې په بر کې نیولي وو او له دواړو لورو 10 تنه پکې مړه او ټپیان شوي وو ترمنځ سوله وشوه. او په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا سرپرست رئیس حاجي عبدالعزیز، د یادې شورا منشي محمد ظاهر حسین خیل، قمندان عتیق الله عبدالرحیمزي، د 15 ګونو ولسوالیو قومي مشرانو، دیني علما کرامو او ځوانانو برخه درلوده. پیل کې ولایتي شورا سرپرست حاجي عبدالعزیز په خپلو خبرو کې د سولې پر اهمیت، یووالي او د دښمنۍ په ناوړو عواقبو رڼا واچوله. ویل چې د یادې سیمې خلکو یوه نیکه لاره غوره کړه او تر دې وروسته به په سوله او یووالي کې ژوند کوي. دغه راز محمد ظاهر حسین خیل او قمندان عتیق الله عبدالرحیمزي هم په خپلو خبرو کې د دوی ترڅنګ پر یو شمېر هغو کورنیو چې دا مهال د دښمنۍ په اور کړېږي غږ وکړ چې سوله وکړي. پر وینا چې یوازې د سولې لارې کولی شي چې ښه ژوند وکړي. وروسته دیني علما کرامو، قومي مشرانو او ځوانانو هر یو په خپلو خبرو کې د لغمان ولایتي شورا څخه مننه وکړه چې د کرنجاوي سیمې د خلکو 12 کلنه دښمني ته یې د پای ټکی کېښود. علما کرامو او مشرانو د اسلام له نظره د سولې پر اهمیت خبرې وکړي او دا یو نیک اقدام وباله. دوی ویل چې د سیمې خلک به تر دې وروسته نور د جنګ پر ځای د مینې ژوند کوي او هغه ناخوالې چې تر دې وړاندې موجودې وي له منځه ولاړې شي. په پای کې د کرنجاوي د سیمې اوسیدونکو له ولایتي شورا او د 15 ګونو ولسوالیو له قومي مشرانو، علما کرامو او ځوانانو مننه وکړه چې د دوی ترمنځ یې سوله وکړه. دوی ویل چې همدغې جګړې له دوی څخه د 12 کلونو په اوږدو کې 10 تنه مړه او زخمیان کړل. دوی له نورو هغو کورنیو چې دا مهال په دښمنۍ اخته دي غوښتنه وکړه چې سوله وکړي. په پای کې دواړو لوري مشران سره یو بل ته غاړې وتل او دوستي لاسونه یې سره ورکړل او د مشرانو لخوا پرېکړه لیک هم ولوستل شو.